لسم پاره تم رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم. فتیر آیات مبارک کے اللہ پاک بیان کر اللہ پاک په هر حالت کې په هر دور کې داسې یو حالت منځته راولي چې الله پاک مؤمن د منافق نه جدا کوي او منافق د مؤمن نه جدا کوي. الله پاک د مؤمنان او د منافقان ګډ وډ نه پریږدي بلکې داسې حالات الله تعالی په هر دور کې پیدا کوي. د مؤمنانو د پر دوه شرطونه الله پاک خودل. د مؤمن د پر اول شرط دا خود چې مؤمن به کس چې هغه به مجاهدین د استاسونه jihad وکړي او دومره خبر دا خودل شو چې کوم د مؤمنانو رازونه دي دا رازونه به کفارو ته نه ښکاره کوي. د مؤمن صفت دا ده. د مؤمن یو صفت دا ده چې مجاهد به وي. د مؤمن بل صفت دا ده چې د مؤمنانو راز به کفارو ته نه ښکاره کوي. منافق صدا اول jihad نه کوي ځکه چې منافق چې ایمان سره راوړی دغه د دنیا د ګټو په خاطر راوړی د دنیا د لالچ په خاطر راوړی هغه قرباني د لپاره تیار نه وي. د الله په لار کې قرباني سي ورکي یوازې مؤمن ورکي منافق نه ورکي کافر نه ورکي. دوم خبردار چې منافقان د مؤمنانو په وخت کې چې ځان د مؤمنانو په مابین کې چې دون تیری د اکثره جاسوسان غونټي جاسوسي کوي. د مؤمنانو رازونه چاته ښکاره کوي کفارو ته ښکاره کوي. او الله پاک فرمایي د مؤمن دوه صفاتونه مؤمن کې باید دوه صفاتونه وي. یو صفت دا ده چې د جهاد وکړي. دوم صفت دا ده چې د مؤمنانو راز به کفارو ته نه ښکاره کوي. او منافق دغه دواړه کارونه په منافق ستا چې نه پکې جهاد شته او دومره خبردار چې مؤمنانو رازونه کفارو ته ښکاره کوي. ځکه منافق خو په حقیقت کې کافر وي ظاهر د خپل ګټو په خاطر باندې ایمان قبول کړي. دا کوم آیات مبارکه چې تلاوت شو په دې آیات مبارکه الله پاک دا خبره ثابتوي. کله چې جنگ بدر وسو په جنگ بدر کې د رسول پاک علیه السلام تر حضرت عباس رضی الله عنه هغه اسیر سره بندیش مشکله بندیش صحابه کرامو کې با صحابه کرام هغه ته پیغورونه ورکړه ستګوره شرک او پلان کې بستان کې او دا کې دا دوی اغناکار عیبونه د تخکاره کول کوم چې مشرکان کوم عادتونه لرودل. په دې وخت حضرت عباس په ایمان باندې مشرف نو د رسول پاک علیه السلام تر ته عبد الله ابن عباس پلار. په دې وخت کې حضرت عباس ورته فرمایي ای مؤمنانو ای مسلمانانو تا چې زمونږ هغه بدی بیانوي لیکن زمونږ نیکی نه بیانوي. مونږ کې ډېرې نیکیانې شته ډېر خوبیانې مونږ لرو. څه نیکیانې لري څه خوبیانې لري. هغه نیکیانې خوبیانې دا لرو د الله کور آبادو خانه کعبه آبادو د حاجانو خدمت کوو حاجانو ته اوبه ورکوو حاجانو ته شپه ورکوو د خانه کعبې بنجورتوب کوو. نو مونږ خو کو داسې نه یو چې مثلا تاسې زمونږ هغه بدي بیانوئ او څه نه بیانوئ نیکي نه بیانوئ بلکې د خپل ځان په مؤمنانو باندې لوړ حساب کړ. نو کله چې دا کار وکړ الله پاک د آیاتونه مبارکه نازله کړه. الله پاک دا خبره ثابتي د جماعت آبادول دا د چا کار ده د مؤمن کار ده. جماعت آبادول دا د مؤمن کار ده. دا د نه د منافق کار ده او نه د چا مشرک کار ده. هر کله چې نه ده اول خو جماعت آبادول د دوی کار نه ده. دوم خبره دا ده چې د جماعت آبادول د عمل څه ده دا د مجاهد عمل ته نشي رسېدلی. د مجاهد فضیلت دا د جماعت آبادولو کې ډېر اجر لري. د مجاهد مرتبه هغه ډېره زیاته لوړه ده. د رسول پاک علیه السلام صحابه کرام هم مؤمنان دي
دوم خبره مجاهدین دي مهاجر دي دی خلکو مرتبه د چانه لوړه ده د جماعت د آبادول نه لوړه ده او مشرکان خود سي خلک دي چې هغه په خپل ایمان نه لري که جماعت آباد هم کی که حاجیانو ته خوراکونه ورکی اسکاکونه ورکی خدمتونه ورکی خو ایمان است او ټول د اعمالو د قبولیت لپاره شرط څه ده هغه ایمان ده چې ایمان نوي یو عمل هم د الله تعالی په نسبت باندې قابل د قدر نه ده دا ټول عمل ضایع دي د عملونه برباد دي نو الله پاک دا فرمایل چې خو ستاسو اعمال برباد دي قسم کړي د الله تعالی په نسبت باندې اجر نه لري دوم خبردار ده ستاسو د عملونو د مجاهد عمل تر رسیدلای نسی بلکې د مجاهد عمل څه ده دا د جماعت د آبادون کې نه لوی اجر لري لوی ثواب لري الله پاک فرمای ما کان للمشرکین ان يعمروا مساجد الله نه خیږي مشرکان لره چې هغه آباد کی جماعتونه د الله پاک نه خیږي مشرکان لره چې آباد کی جماعتونه د الله مطلب دا رسي مشرکانو کا د جماعت آبادول نه دي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الله پاک فرمایي د مشرکانو کار صدا د جماعت آبادول نه دي بل جماعتونه د الله د بندګۍ لپاره آبادیږي او د الله بندګۍ څوک کوي مؤمنان کوي کافر او مشرک د الله بندګۍ نه کوي الله پاک فرمایي ما كان للمشركين د مشرکانو دا کار نه د جماعتونه آباد کی او په داسې حال کې شاهدین علی انفسهم بالکفر چې گواهی ورکي په خپل نفسونو باندې په کفر سره گواهی ورکي په خپل ځانونو باندې په کفر سره سمانه معنا دا ده لکه موږ نه څوک تاسو کې ته څوک زویم ز مؤمنی مسلمان څوک يهودي نه تاسو کې ته څوک وزه يهودي په خپل دین باندې افتخار کوي څوک نصرانی نه پښتنه وکړي ته څوک هغه وزه نصرانی په خپل دین باندې افتخار کوي مشرک هم څه چاته پوښتنه کوي ته څوک هغه بوله زه مشرک یم بت پرست یم په خپل کار باندې څه کوي افتخار کوي په خپل ځان گواہی ورکوله الله پاک فرمایي دې خلکو د مشرکانو دا کار ځکه نه ده مشرکان چې څومره دا کار کوي عمل سپانه ثواب شته نه اولئک دا کسان حبطت اعمالهم نابود عملون دي حبطت اعمالهم زاید عملون دي ول زایدی زکه زاید چې ایمان نسته او د ټول اعمال د پاره شرط ده هغه ایمان ده چې ایمان نوي عمل معتبر ده نه دا کوپار که څومره نیکیان یو کی څوره همدردیان یو کی د الله تعالی په نسبت اجر نه لري ول نه لري ځکه نه لري چې ایمان نشته اوس یو سړی مونږ کې او د څه نشته مونږ کېږي نه یو سړی مونږ کې ایمان نشته نو مونږ خو نه کېږي اول انسان په عقیده باندې مکلف ده ورسته بیا په عمل مکلف ده اول به عقیده درسته بیا به ورسته عمل درست کوي حالت څنګه خاو بخکر اعظم او په نار په ور کې هم دوی خالدون همیشه به دی په ور کې همیشه اوس راسه د جماعت آبادول درې قسمه ده یا د جماعت تعمیر جوړول یو دا کار ده بل د جماعت انتظام کو د جماعت صفا کا دروازه خلاصه کا دروازه بند کا جماعت کې اذان کا او جماعت کې صفایو کا خلکو د پاره د مانځه د پاره تیاری برابر کا ارڅ ورته استوار برابر کا یو د جماعت د آبادی ده یو د جماعت د آبادی د سیاشنا جماعت په ذکر او په عبادت باندې آباد کړ دوه قسمه آبادی د جماعت درې قسمه آبادی ده دغه درې وړه آبادیان سره د یو افضل ترين عمل ده غوره عمل ده نیک عمل ده څو جماعتونه ظاهر تعمیر آبادی څو جماعتونه چې د انتظام کوي جماعت خدمت کوي او څو جماعتونه په عبادت او په ذکر باندې سکی ورور آبادی فکر ورسي جماعتونه آبادول خودم را ثواب ده رسول پاک علیه السلام فرمایي چې د الله کور د الله په خاطر باندې آباد کړ الله تعالی به د پر په جنت کې کور ورته ورکړي چې جماعت کې د مرغې د چا د جال کله ته په جماعت کې آباد کړ الله تعالی په جنت کې ورته څور کې کور ورکړي دا خو چې د جماعتونو ظاهري آباد کړ
پیغمبر اسلام مبارک فرمایي چې جمعه ته ځي راځي او جمعه خدمت کوي فکر ول جمعه خدمت کوي جمعه ته تګ راتګ کوي تاسو د غسړي په ایمان باندې گواهی ورکړي دا مؤمن ده حالدار څو د چا په ایمان باندې گواهی نشي ورکولای ایمان مسله زله پورې تعلق لري زله مسله چا پورې تعلق لري الله سره تعلق لري خو خالی هغه څوک چې جمعات آبادی دغه په ایمان باندې گواهی ورکړي ځکه الله پاک دی آیات کې براسي انما يعمر مساجد الله من آمن بالله جمعتون آبادول د مؤمن کار ده څو جمعات آبادی د مؤمن صفت د مؤمن کار فکر وکړئ اوس دا خبره کول وړه چې ای په جمعات کې چاندا خستل د چانه د کافر ناروا ده او کروانه ده نو کتابونه دا وایي چې جمعه د پاره چنده ورک خستل د کافر نه یا کافر لګي یو جمعه آبادی بیل دینه چې کافر په جمعه کې تصرف وکړي بیل دینه چې د جمعه تنظیم د چا په اختیار کې وي د کافر په لاس کې وي بیل دینه چې جمعه وخت د چا په لاس کې وي د کافر په لاس کې وي د جمعه سره هیڅ تعلق نه خالی پیسې ورکړي نو جمعه پیژنم نه جمعه چیرته ستو چیرته نسته د سی پیسې ورکول د کافر او دغه پیسې په جمعه کې لګول دا کې شریعت کې مضایقه نسته ګناه نسته تفسیر دا خبره ذکر کړی ده چې ګناه نسته اما په دې طریقه باندې جمعه ته د کافر پیسې ورکول سبا د جمعه واقداري کوي د جمعه تنظیم په لاس کې اخلي جمعه کې ورو د مشورې په ډول باندې مشاور ګرځيږي یا جمعه اختیارات په لاس کې اخلي په دې طریقه باندې بیا کافر نه څاخستل او یا قبلول دا نه د منګر بیا ناروا ده او څه شی د وروره منه ده دا مسله خلاص شو کنه نو لهذا د جمعات آبادول درې صورتونه لري الله د موږ توفیق راکړي چې جمعات آباد کړو د ټول مرګرو دا توصیه کوم کار څوک یاستئ دا توصیه کوم چې د الله کور ته راسئ د الله کور ته راسئ دې ته مه ګورئ زه څوک یم او د چا زوی یم جمعات کې یو شی د وران د نو بیا مه ګوره بل چاته چې ولا پلانې به راسي آبادي به چې راغله جمعات نو سرکوزه راځه جمعات سرکوزه راځه او سرکوزه وځه سرکوزه په دې معنی سره چې موږ د غزې ترازو د ښې ورځې نه راځو د بدې ورځې راځو ګناهګار یو چټل یو د الله بندګۍ ته ضرورت لرو حاجتونه لرو حوایج لرو مشکلات لرو پریشانی لرو د الله کور ته په دې خاطر راځو چې الله پاک زموږ د پریشانیګانې او د تکلیفونو او کړاوونو څخه کیږي رفع کړي الله پاک دغه ځای کې څه کوي هغه قبول کړي او دغه ځای ته چې راځي هر سړی چې جمعه ته راځي د انسان د الله میلمه ده ځکه دا د چا کورونه دي نو څه وایي جمعه د الله کور ده څوک چې د چا کور ته لاړ شي هغه څه دغه کور میلمه یې کنه او کور باندې دا میلمه حق لري چې د میلمه قدر وکړي دا د میلمه په کوربه باندې حق ده چې د میلمه قدر وکړي تاسو جمعه ته راشئ د الله پاک میلمه چې د الله پاک میلمه او لهذا د الله د افتخار وګڼه چې د باچا د درد خادم جوړ شي د افتخار وګڼه ان خلک لګيږي یو سړی چې د عمران خان د کور څه سیوره هغه څه ورته وایي هغه تشناپونه پاکي هغه سره څه خبرې نشي کولای ولې وځي د عمران خان د کور تشناپونه پاکوم لټرین پاکوم او هغه سره خبرې چیرته په لندن سره سي ورته چا سره خبرې نه کس په می شخې نیولي ولې ځکه د سپیان پاکي یا څه کی مطلب خو مجبوري څوک جوړ شي کې څوک بل شي کې دلته راسي ورته چا سره خبرې نه وسره کیږي د خدای خبرې چیرته کیږي سره ولې د لندن راغله ته سپی منځلې دي د خدای باندې سپی منځالته د سره خبرې چیرته کیږي نو ګوره یو سړی چې لګي د لندن په سپو باندې دور افتخار کوي چا سره خبرې نه کوي یو سړی لګي مطلب دی یو باچا لټرین پاکي کنه دغه سره خبره نه کوي د عمران خان هغه مڅ ورته لټرین پاکوم او بیا وته خبرې وسره کتاب خو سره ډوډۍ په کاسه وخوره چې سړی د الله د دربار د الله د کور څخه ور خدمت کین هغه به سوره نازوله هغه به سوره ناز کوي سزلا څوک چې د الله د کور څخه ور خدمت دا غټ عزت خبره ده کنه غټ افتخار خبره ده نو جمعه ته راځي جارو وخت جارو را واخلو یو شی ورانه هغه شی جوړول سترنجي خرابې سترنجي تلاس کته کله د منځون نه بیا دا ثواب زیات لري امون سکی دغه نه به جمعه کې خوځيږي دغه شی برابر ک دغه شی دغه ګر برابر کله منځون نه بیا دا ثواب دا بیا ډیر لري فکر دا بیا ډیر ثواب دغه د الله د کور خدمت منځون خو کور کې کولای شي خو جمعه خدمت خو کور کې نشي کولای
دا منځونه خو په ارزه دشته کې هم کولی شي د الله د کور خدمت خو کم ځای کې کولی شي یو کور کې کېږي بل ځای کې خو بیا نه کېږي که نه دا کتاب مسله داره کله چې یو سړی حرم ته لاړ شي هلته منځونه به ثواب ډېر لري که طوافونه ډېر ثواب لري طوافونه ډېر ثواب لري ولې ځکه چې منځونه خوار چورته کېږي طوافونه خوار چورته نه کېږي فکر ده نو جومات خدمت خو په جومات کې کېږي بار خو نه شي کولی مونځ خو وروره هغه د سخي جان دوکان کې څادر واچو مونځ وکړه څه مشکل خو نه لري که نه فکر ورسېدم دا کوشش کول پکار دی دا هر جومات چې چېرته لاړ شي بس بل په هر جومات چې لاړ شي 2 رکعته مونځ پکې او برخه پکې کوه چې مطلب دغه ځمکه بیا تا دپاره شاهدي وایي ګواهي درته کوي چې دغه سړي جومات څه کړه آباد الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله کور څه کور آباد بله ورځ دا جرۍ په چاته مې دا جرۍ خبره کړې ما دا جرۍ راته ووهه دلته دا رنګ اچوم د هغه سړي لږ سستیا وکړه وخت تېر کړ نو بله ورځ مې هلته ګیر کړ بازار کې نو ما ښه غصه ورته وکړله او دا غصه مې مالې په دې خاطر درته کومه چې اشنا دا خدمت مې د باندې لورېږي ته یې مستري یې خو کله چې د الله په کور کې کار نو په عزت پې ډېر په مینه محبت باندې ورځه پې لکه تګه چې په اوبو ورځي داسې ورځه پې ولې دا ژوند سره امانت ته دا د الله دا زده کړه تا سره یو امانت ته دا پوهه تا سره امانت ته پیسې مه ورکوه مالې جومات کې زه درته وایم چې چندم پیسې مه ورکوه پیسې نه ماسې جوارو مه ووهه خو ستا په لاس دا بر کېږي چې ورور هلته هغه راواخله ګلماله راواخله وغه راواخله ورور هغه جومات کې تعمیر شروع کړو دا کار ستا ده یو سړی به پیسه مصرفوي یو سړی به جارو مصرفوي یو سړی به دا کار کوي یو سړی به دا کار کوي هر چا خپل کار معلوم خپل کار به کوي فکر ورسي هغه سړي ته به قناعت ورکړه سمدستي راغی ورور بس متصل سبا ځان راورسه ورور دا جرۍ راته وباسله فکر ورسېد او د بازار کې مو سره شور جوړ کړو او قناعت باندې چې ګور دا خبر تا ته کومه لورېږي مې دا خدمت د باندې دا نو مطلب یې نشته کې دا به کېږي ما دا ته نه دا دوره نه خسته ده خلک دروس کړو یو میاشت کې خلک منځونه کوي ما څه مشکل نشته خو تا باندې مې دا خدمت لورېږي چې دا کار راته وکړه فکر ورسېد په خبر خو پوه شو انشاءالله اوس الله پاک فرمایي ښه مشرک د جومات آبادول نه دي نو جومات به څوک آبادوي انما يعمر مساجد الله یقینا آبادي به جوماتونه د الله انما يعمر مساجد الله یقینا آبادي به جوماتونه د الله من آمن بالله توس ایمان لري په الله تعالی باندې واليوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ګوره ولې ایمان مقدم کړ ایمان مقدم کړ او د ایمان په عقیده کې د الله پاک د ایمان پرته چې د الله پاک د رسول ایمان سره تړلی ده ورځ د آخرت باندې ایمان دا مهم رکن ده په ایمان کې یو مهم رکن دا ده د تقدیر نه او د نورو شیانو نه مهم رکن چې دغه ورځ د چا ده آخرت ده تر څو چې د انسان په مکافات او مجازات باندې عقیده نه جوړه شوي نو د انسان ایمان نه جوړېږي ایمان به هله جوړېږي د نیکوی طلب انسان کې هله راځي د بدوی نه به ډډه هله انسان کې راځي چې په آخرت باندې څه راشي وروره عقیده جوړه شي او په دې پوه شو چې زرې حساب شته نو بیا به انسان محتاط جوړ شي ایمان به په الله تعالی لري په ورځ د آخرت به لري واقام الصلاة منځونه به کوي واقام الصلاة منځونه به کوي وآت الزکات زکات به ورکوي دا زکات د مانځه سره ګور تړلی هر چېرته راځي چې مونځ ذکر کېږي زکات تر څنګ سره ذکر کېږي کتابونه وایي چې مونځ کوي او زکات نه ورکوي نو مونځ کار دی خراب ده او که زکات ورکوي او مونځ کوي نو بیا د زکات کار خراب ده فکر ځکه دا دواړه عملونه یو بل سره تړلي عملونه دي نو مونځ به کوي او ورکوي به زکات ولم یخش الا الله د الله نه پرته به د چا نه یېرېږي ولم یخش الا الله د الله نه پرته به د چا نه یېرېږي دې څه مطلب ده دې څه مطلب ده د الله نه پرته خو انبیا ډار سوي دي انبیاو یېره محسوسه کړې ده موسی علیه السلام چې کله هغه څه د امسا ووهله په ځمکه وویل د هغې نه اژدها جوړه شوه او موسی علیه السلام ترې منډه کړه نو الله تعالی ورته وفرمایل چې لا تخف موسی علیه السلام مه یېرېږه اشا بېرته واپس شه د انبیا ډار سوي دي انبیاو نه یېره راغلی ده دې څه مطلب ده ولم یخشه الا الله د الله نه پرته به له هېچ چا نه یېرېږي دې څه مطلب ده یېره خو فطري شی ده موږ د سپي نه ډارېږو که دغلته اوس مار راشي ټول منډې به وهو ټول به منډې وهو همداسې د کبل رقم ده دلته مار ښکار راشي خدای نخواسته که دغسې لیونی سپی دغه دروازه باندې یو دومره ننوځي بیا به انشاءالله یو بل ته ګورو سره نسې سپین ږیری پکې کوم ده ځوان پکې کوم ده هر یو به منډې وهي مثال په ډول
دې څه مطلب ده چې ولم یخشى الا الله د الله نه پرته به د هېچا نه نه یېرېږي څه مطلب ده دې مطلب وروره دا ده چې د الله حکم به د چا په خاطر باندې نه پرېږدي نور خو هر چا نه یېرېږي به موږ د ماشین هم یېرېږو وروره د الله نه پرته یېره دا معنا چې د الله په حکم به د مخلوق په خاطر باندې نه پرېږدي ولا کدا رکن پلانې به څه وایي ولا کدا کنه پلانې نه ډارېږم ولا کدا پلانې نه به ډارېږم دا کار ونه کړي ولم یخشى الا الله دا معنا چې د الله حکمونه به د الله د مخلوق په خاطر باندې نه پرېږدي دا معنا ده ولم یخشى الا الله مطلب خو ورسېدی ان شاء الله الله تعالی فرمایي د جماعتونو دا خلق آبادي فعسى امیده ان یکونو چې دا خلق وي من المهتدین د لارو موندونکو نه فعسى امیده ان یکونو چې دا خلق وي من المهتدین د لارو موندونکو نه دا خلق هدایت یافته خلق دي د خلکو هدایت موندلی ده چې دا کار یې کړی ده چې دا کار نه وای چې هدایت ورته نه وای شوی نو دا منځونه نه کول زکات نه کول د الله نه پرته بل چا نه یېره نه محسوسوله ایمان په آخرت نه راوړ ایمان په الله پاک نه راوړ خو ځکه دا خلکو دا کار کړی چې په هدایت باندې دي رسول پاک علیه السلام په زمانه کې تقریبا دا حضرت عباس صاحب رضی او حضرت علي صاحب حضرت طلحه دا ټول لولي صحابه کرام بیا څه مخکې جوړ شو څه بیا وروسته جوړ شو د درې وړو بحث سره راغی د علي صاحب ولګېد په حضرت عباس صاحب باندې لږ ولګېد ګوره تاسې داسې کوئ تاسې داسې کول تاسې داسې کول دا کول فکر نو طلحه صاحب ورته وفرمایه چې ګوره زما نه بهتره کار و د چا نشته ځکه زه د خانه کعبې چابي له ما سره ده حضرت طلحه ورته وویل هر وخت چې غواړم خانه کعبه خلاصوم مینه نه پکې لمونځ کوم عبادت پکې کوم او څه کوم د الله ذکر اذکار پکې کوم غواړم شپه پکې تېرولی شم خانه کعبه کې دننه هغه درباني چابي دغه سره وه عباس یې وفرمایه زه حاجیانو ته اوبه ورکوم زما کار بهتره ده له ما نه غوره کار د چا نشته که حاجیان خو فی سبیل الله خلق دي د هغوی سیرابول او بیا مسافر سیرابول غټه خبره ده بیا په ابي زمزم باندې سیرابول ابي زمزم واک د پلاس کې ښه علي صاحب وفرمایه چې زه ګوره د ټول ناول منځونه ما کړي خانه کعبې ته او زه مجاهد یم جهاد کوم زما عمل بهتره ده نو الله پاک په دغه ځای کې دا خبره ثابتېږي ټیک ده خانه کعبې درباني کول دا هم ښه کار ده حاجیانو ته اوبه ورکول دا هم ښه کار ده خو د مجاهد عمل ته رسېدلی شي نه د مجاهد درجه څه ده وروره لوړه ده د هر چا نه لوړه ده الله دې موږ مجاهدین کړي الله دې د دنیا محبت زموږ د سینو نه وباسي که جهاد اوس فی الحال نه وي باید انسان په زړه کې دا شوق پیدا کړي که یو سړی مجاهد جهاد هم نه کوي د جهاد مینه په زړه کې نه لري پیغمبر اسلام مبارک فرمایي که په خپل بستر مړ شي د منافقت مرګ باندې مړ کېږي د جهاد سره مینه کول دا د ایمان نښه ده ګوره د مؤمن مخلص مؤمن نښه ده مخلص مؤمن نښه ده د جهاد د نفرت دا د چا کار ده دا د منافق کار ده دا ارزو کول پکار دی یا الله موقع خدای راته راکړه او جهاد به کوم ان شاء الله وس به کوم اوس د خپل نفس سره جهاد کول او خدای توفیق راکړي چې دشمن سره وکړو جهاد دا زمون کمای ده چې دلته بیا مناشت د اسلام په دین باندې حمله کېږي موږ بیا ما خپل ژوندګي جوړو آینده جوړو که نه څه جوړو آینده جوړو نو چې آینده جوړو نو خدای خبر څنګه به جوړه شي په دې خو نه جوړېږي فکر ورسته مجاهد عمل ته د عملونو نشي رسېدلی هغه ډېر لوړ عمل ده فکر خدایا ساتئ ستاسې خوشحاله شئ د حدیث مبارک د پیغمبر اسلام ښیم تاسو ته د مجاهد د عمل نه د ذاکر عمل ټول نه لوړ عمل ده د الله یاد کار کې کسب کې روزګار کې زندگی کې استغفار وایه درود شریف وایه لا اله وایه دا عمل بیا د ټولو عملونو څه د وروره لوړ عمل ده رسول پاک علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي صحابه کرامو زه تاسو ته عمل نه کوم نه درخي چې هغه ډېر غوره ده د اعمالو نه په دې د الله تعالی باندې د بادشاه په نسبت باندې د الله پاک په نسبت باندې غوره ده د سرو او د سپینو د مصرفولو نه څه د وروره غوره عمل ده له دې نه غوره ده چې جهاد ته لاړ شي او خپل ځان قربان کړي او بل مړ
مردار کی یا خپل ځان شهید کی د ټولو نه غوره عمل ته نه خیمه صحابه کرام فرمایي ولنه رسول پاک علیه السلام فرمایل د الله یاد کوي ذکر الله د الله یاد کوي د الله پاک یاد کول ډیر څه مهمه ده د الله د یاد لپاره خاصه طریقه دار چې بیعت سره وکړي د نیک مرشد په لاس باندې بیعت وکړي چې بیعت وکړي هغه صاحب ته د وظایف خي تا باندې باعث ته چاوي د وظایف په باعث باندې موجود دومره کردا وایا استغفار 500 کرته وایا 500 کرته درود شریف وایا دومره سبحان الله وایا دومره پلانې وایا ته وایي ماته وظیفه را کړل ٹھیک ہے ماته وظیفه را کړل ما خپل د درود شریف وظیفه اخیسته زه روزمره کوم د فرض مانځه په شان ته کوم چې کله قضا سم دوباره بیا قضا را ګرځم که 2 او 3 ورځې نه قضا سم قضا را ګرځم که سفر کې لاړ سم اوس می سفر د پارزان ته مطلب کتاب اخیسته و د کوم څه نو کې جب کې ګرځولای شو د چون کې دا اوس ما د ما باندې باعث ته د درود شریف په خوا ملي اوس ما باندې باعث ته هغه د خیرات شریف په ورځو کې مطلب یو ځل ختميږي روزمره مطلب تقریبا ډیر پانه شل پانه مطلب برابرۍ روزمره فکر ورس دا اوس درست دا وظیفه دا د ماخسته ده مثال دا ما باندې باعث ته د هر عمل مخصص هر عمل مخکن دا عمل خامخا کوم دا یو باعث ته سړي باندې وکله سی بیعت کې نو بیعت سره بیا سړي باندې باعث پیدا سي آشنا څوک ما وظیفه پات کیږي یو د شپې ورته راځي سي خپل وظیفه به څه کې ورته پوره بکې کار به پوره کې دا سړي باندې څه پیدا شي یو باعث پیدا شي نو ذکر څه د څه ورته دا لوی عمل ده دا الله یاد د مسلمان فضل کې وي دا لوی عمل ده دا ذکر په jihad کې کیږي دا ذکر په کور کې کیږي دا ذکر په مانځ کې کیږي دا ذکر الله یاد فضل کې دا الله یاد نو رسمي په جبر فضل کې دا الله یاد بس لا اله الا الله 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 فضل کې ذکر دا الله یاد ساتل خله نه په ذکر په دې پورې چې بیت الخلا تعالی چې تاسو مخدایي نزله ذکر په غزا کې مرور کولای شي کوي بیا مې کوي او کله چې د ذکر ډیر وشي تاسو په خپل ژوند کې په ذکر باندې بیا کراته خوبونه کوي او زله بس کې ورو ذکر وکړي سال سره راځيږي د خپل خوان باندې برابر طبيعت باندې برابر انسان زله ذاکر شي بدن کې لطای په ذاکر شي فکر دا غلطای بیا ټول څه کې ورو ذکر کوي په دې بدن کې تقریبا ولت او زونه دي چې پاغه باندې خپل مرشد ذکر ورکړي ذکر ورکړي هغه جوینه په خپل په حرکت ذکر باندې راځي بیا ته خوبونه کوي هغه ستاره بدن ټول مطلب ذکر کې لا اله وایي ته خوب کې او تمام شپه ستاره بدن څه کې لا اله وایي لا اله الا الله د په اثبات بچالانه الله بچا به چاره هیڅ تکلیف درته نه سارا جګي غوښ شپه په ذکر تیر کړی خو بدیم کړی او څه بدیم کړی ذکرونه بدیم کړی بیعت دې کار دی وخت په ډیر بیعت وکړي سره بیعت کې بل پیدا دا سره وابي کیږي نه پنځپیر کیږي نه وابي کیږي نه هیڅ وخت کې سړي بیعت وکړي هغه د پنځپیرت وابیت نه د خوارج خلاص مطلب دې مرز نه بس بیا بيخي خلاص ته د څه نفرت نه کله کې سواسي زمرینه دغه نفرت کې بيخي څه نفرت بیا راځي مطلب خو ورسېدی کنه الله پاک فرمای اجعلتم اتاس ګرځوي سقایت الحج وبور کول حاجان ته اتاس ګرځوي وبور کول حاجان ته لکه یو کسور زوبور کوم عباس فرمای دا عمل بهتره ده وعمارة المسجد الحرام او آبادی د مسجد الحرام لکه حضرت الحسن فرمایل چې زه خانه کعبه ما سره د زغه زما اختیار کړه زما انتظام زکوم خلکو لپاره زمينه زه مساعدوم وعمارة المسجد الحرام آبادی د چا مسجد الحرام تاسو ګرځوي د ابو ورکول حاجانو ته یا جماعت آباد مسجد الحرام آباد والے کمن پسیر د هغه چا امن چې ایمان لري بالله په الله پاک باندې ول یوم الاخر په ورځ چا باندې اخرت باندې وجاهد جهادونه کی فی سبیل الله د الله په لار جهادونه کی د الله پاک لا یستوون عند الله دا د الله تعالی په نسبت برابر لا یستوون برابر نه دي عند الله په نسبت الله لا یستوون برابر نه دي عند الله په نسبت الله تعالی والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی ظالم قوم ته الله هدایت نکی صدق الله یا الله پاک تناستیم قبول کی الله د خپل رضا وسیله وګرځي الله ایمان مضبوط کی د جماعت خدمتونو مالا نصیب کی الله ذاکرین مکی الله ذاکرین مکی
دوام په ذکر نصیب کړي همیشوالم الله په ذکر نصیب کړي الله ټول ژوندۍ مستا په یاد کې تیر کړي دسې ژوندۍ الله تعالی باندې منا ولې شغه ژوندۍ د غفلت ژوندۍ وي د غفلت ژوندۍ نه الله تعالی موږ ساتي الله د غفلت ژوندۍ نه موږ ساتي ذاکرین جوړ کړي الله ستا یاد لرونکي جوړ کړي او الله پریشانیګان ختم کړي مریضان الله تعالی جوړ کړي خیر د دنیا او د آخرت نصیب کړي والدین ټول حقداران الله تعالی وبخښي وصلی الله